زرداد څه کوې یاره بازار له ځم خو راځه دغه د یوه شپه به ویم شو په دواړو باندې نیمه کرایه ته ورکړه نیمه به زه ورکړم یاره ښه خبره ده پدې ځه راځه څه کوې زرداد چې لاسونه زه له غورځوې څه پریشاني ده یاره عثمانه په دا یو کار باندې بالکل سر نوس خلاص په کوم کار زرداد خانه یاره عثمانه په دې پریشانه یم زما ورور کراچۍ ته تللی نو زما له موره زه رخصت واخیستلی دا زما موره ولاړه سوله دا زما په ورور پسې دونه غټه باټلۍ اوبه یې پسې توکلې زما ورور ته یې رخصت ورکړې هغه ولاړ بس پای پریشان یې چې ستا په ورور پسې اوبه توی کړلې یاره نو به ولې نه یم پریشان پرون زه کوټې له راتلم ما زما له مور رخصت راواست زما موره ولاړ سو دونه کښنه ګیلاس اوبه یې پسې راوشیندلې نو دا فرق یې ولې کې وکړي زرداد خانه فرق یې په دې وکړي چې هغه د کراچۍ مسافر و دا غټه باټلۍ اوبه یې پسې چپه کړلې ته خو نو د کوچې مسافر یې په تا پسې دا کښتۍ ګیلاس اوبه اوس هم ډېرې توی کړي دي په تې پسې خو لکه څوک وشکله توی کړي